بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو او خویندو، زه نن تاسو ته د جادو هغه علامات بیانوم چې کم سره تاسو ته دا خبره معلومیږي چې یاره په موږ باندې جادو شوی دی. عزتمندو ډېر کمنټونه داسې راغلي وي چې یاره زموږ په کور کې جنګ جګړې اختلافات ډېر دي، د ښځې او د خاوند چې کوم دی ډېر زیات جنګ جګړې دي، یا داسې چې رشته چې کوم دی نو زموږ کېږي نه، څه مسله نشته دی خو رشته نه کېږي، او یا چې کوم دی کاروبارونه ګډوډ دي. نو زما عزتمندو د دې ټول دپاره زه تاسو ته هغه علامات بیانوم چې کوم د جادو دي. که چېرې هغه علامات وي نو دا بیا جادو دی، او د جادو د معلومولو دپاره یو اسان وظیفه زه تاسو ته ښیم چې د جادو کوم ځای کې شوی دی، چا کړی دی، څنګه شوی دی، هغه به تاسو ته معلوم شي. او دغه شانتې د جادو ختمولو دپاره یو اسان او عظیمه وظیفه زه تاسو ته ښیم چې د هغې سره به د جادو مکمل اثرات ختم شي. نو زما عزتمندو د ټول نه اولنی هغه علامات تاسو وپېژنئ چې کوم نه د جادو معلومات کېږي چې یاره دا موږ باندې جادو شوی دی. نو زما عزتمندو که چېرته یو کس دی او هغه دا یره لري په زړه کې چې ما باندې جادو شوی دی، نو د ټول نه اول دا یاد ساتئ چې دی په خوبونو کې درندګان ویني. که چېرته بار بار یو سړی په خوب کې درندګان ویني، ځنګلي ځناور دي یعنې زمري وغیره، دا چې کوم دی نو بار بار په خوب کې ویني، دا جادو دی. دغه شانتې زما عزتمندو یو سړی دی او هغه درندګان نه علاوه داسې عام ځنګلي ځناور چې کوم دی نو ویني، نو دا هم جادو دی. خو یو پیرانه زما عزتمندو بار بار دا خوبونه لیدل. دغه شانتې یو کس دی هغه بار بار په خوب کې سپي ویني، نو په خوب کې بار بار سپي لیدل دا هم د جادو علامات دی. دغه شانتې زما عزتمندو لړمانان په خوب کې بار بار لیدل، دا چې کوم دی د جادو علامات دی. دغه شان چرمخکې زما عزتمندو په خوب کې بار بار لیدل، بعضې خلک ورته چمچورۍ وایي د پېښور علاقې خلک، نو دا بار بار په خوب کې لیدل. دغه شانتې زما عزتمندو بار بار په خوب کې پیشوګان لیدل. که یو پیره دوه درې پیرېږي څه مسله نشته، خو بار بار په خوب کې پیشوګان ویني، نو دا د جادو علامت دی. دغه شانتې زما عزتمندو بار بار په خوب کې د قربانۍ څاروي لیدل، که یو پیره نیمۍ څه مسله نشته. او دغه شانتې زما عزتمندو غټه غوښه په خوب کې لیدل، کچه پرته را ډېره زیاته ډېري پرته را، یا په کور کې پرته را، یا د کور نه بهر پرته را، کټ کې پرته را، خو ډېري کچه غوښه چې دی ډېره پرته را. نو دغه شانتې په خوب کې چې کوم دی نو غوښه لیدل. او د دې نه علاوه زما عزتمندو په خوب کې بار بار شادوګان لیدل، او دغه شانتې په خوب کې بار بار غویان لیدل، په خوب کې بار بار اوښان لیدل، په خوب کې بار بار خنزیران لیدل. زما عزتمندو دا هم د جادو اثر دی، او دغه شانتې د جادو نښه ده. او په خوب کې جړېدل، هېڅ بې احساسه مسله نشته، او ته په خوب کې بار بار جاړې، او چې کله راپاسې هم د خفګان هغه اثرات په تا باندې وي او خپئ. دغه شانتې زما عزتمندو په خوب کې چغې وهل. که چېرته یو سړی دی او هغه بیمار دی، د بیمارۍ په وجه باندې یا چېرته درس خوړلی د زور یې اخیستی، د هغې په وجه باندې خوب کې چغې وهي، څه مسله نشته. خو که هېڅ بیماري نشته، بغیر د جسماني بیمارۍ نه، بغیر د جسماني تکاوت نه، داسې چې دی نو په خوب کې چغې وهي او یریږي، نو زما عزتمندو دا هم د جادو علامت دی. او دغه شانتې زما عزتمندو که یو سړی په خوب کې وویني چې ما له څوک دیکې راکوي او دیکه کوي مې، او بار بار دغه شانتې کېږي، نو زما عزتمندو دا هم د جادو نښه ده. او دغه شانتې زما عزتمندو که چېرته څوک په خوب کې وویني چې څوک ما پسې راپسې شوي دي، او هغه راپسې وروستو دی، زه ترې نه مخکې یم او منډې وهم، او دغه شانتې په یره کې یم، نو زما عزتمندو دا هم د جادو اثر دی. خو دا یاد ساتئ چې ګورئ یو پیره دوه داسې خوب لیدل دا د جادو اثر نه دی او نه د جادو نښه ده، بلکې دا خوبونه بار بار لیدل. دغه شانتې زما عزتمندو خوفناک شکلونه لیدل، ته چې ویده شي په خوب کې ناشنا او دغه شانتې خوفناک او د یرې شکلونه ویني، که هغه د زناور یو که زناور نه علاوه. او دغه شانتې زما عزتمندو په خوب کې خپلې شونډې چوپل، بعضې خلک داسې چې هغه په خوب کې خپلې شونډې چوپي، نو دا هم د جادو علامت دی. خو که یو پیره دوی نو څه مسله نشته. دغه شانتې زما عزتمندو په خوب کې بار بار ډک او دسماتې لیدل، غلاظت د انسان چې کوم غلاظت دی دا په خوب کې بار بار لیدل، نو دا هم د جادو نښه او علامت دی. زما عزتمندو دغه شانتې قبرونه لیدل، ډېر قبرونه بار بار لیدل په خوب کې. او د دې نه علاوه زما عزتمندو مړي لیدل، که خپل وي که پردي وي، او دغه شانتې که اشنا وي که ناشنا وي، خو بس په خوب کې مړي لیدل دا هم د جادو علامت دی. او دغه شانتې زما عزتمندو ځان په کندراتو کې لیدل. یو خو موجوده کندرات دي چې هغې د سیل سپاټو ځایونه جوړ شوي دي، نو که دغسې ځای کې ته ځان ووینې نو دغه د جادو علامت نه دی، بلکې داسې ویرانه داسې کندرات چې هلته کې څوک نه وي او بیخي چې کوم دی نو ویرانه وي او خلک یریږي هلته،
په داسې کندراتو کې خپل ځان لیدل او دغه شانتي زما عزتمندو یو کس تاله په خوب کې څه څیز درکوي په زور باندې درکوي چې دا وخوره یا په زور باندې درکوي یا په رضا باندې درکوي او ته چې کله راپاسې د هغې څیز هغه ذایقه هغه ته په خوله کې محسوسوي نو زما عزتمندو دا د جادو علامات دي دا څومره چې بیان شو زما عزتمندو دا ټول د جادو علامات دي خو دا خبره یاد ساتئ چې دا خوبونه بار بار لیدل یو پیره نه دوه پیرې نه درې پیرې نه زما عزتمندو بار بار داسې خوبونه لیدل دا د جادو علامات دی اوس د جادو نه زما عزتمندو ځان به بچ کوو څنګه جادو را باندې شوی دی زړه کې مو شک دی چې یاره موږ باندې جادو شوی دی اوس به را جادو ختموو څنګه نو زما عزتمندو د جادو د ختمولو طریقه او دغه شان د جادو معلومولو طریقه دواړه زه تاسو ته چې دی نو بیانوم اول به د جادو د ختمولو طریقه درته بیان کړم ځکه چې دا زیاته ضروري ده که بلپرسته هغه سړی مړ هم کې تا ته معلوم شو هغه ختم هم شو خو بیا هم د جادو هغه اثر ستانه ختمیږي نو اول د جادو اثر ختم کا بیا د چا ته باندې چا جادو کړی بیا د هغه سره ګوره نو زما عزتمندو د هغې دپاره تاسو له پکار دا دي چې سورة البقره زما عزتمندو دا تقریبا دوه نیمو سپارو کې لږ بږ پوره دوه نیمې خو نه دي دوه نیمو نه لږه کمه ده خو لږه دوه سپارې روغې او دغه شانتې په درېیمه کې صحیح حصه دا سورة بقره ده دا سورة بقره زما عزتمندو که تاسو په یو کس وایي که په دوه کس وایي که په درې کس وایي که په لس کسه باندې وایي زما عزتمندو او دغه شانتې که بالفرض د لسو نه په زیاتو باندې مې څه مسله نشته خو مخکې به تقسیم وکړي چې ته به دومره پیرې وې زما عزتمندو لس پیرې چې کوم دی نو دغه سورة بقره ویل پکار دي او دغه شانتې د درمیان کې به چا سره خبرې نه کوي بس اوله کې تقسیم وکړه چې دونه پیرې به وایو چې کله مو هغه تقسیم کړل او بیا تاسو د هغې نه بعد چې کوم دی نو سورة بقره وویله نو دا په اوبو باندې شپ کې دغه اوبه چې په کم بیمار له ورکړي چا باندې جادو شوی مکمل طور به هغه د جادو اثر ختم شي دغه شانتې زما عزتمندو د کور ټول افراد یې مسکلی شي او که په کور کې د چړکاو کې د کور نه به چې کوم دی د جادو هغه بد اثر ختم شي زما عزتمندو اوس د جادو معلومول دپاره چې کوم دی نو څنګه طریقې اختیار کړو نو د هغې دپاره هم اسانه طریقه ده هغه داسې د زما عزتمندو کله چې ماسخوتن اوده کېږي نو ماسخوتن د اوده کېدو نه مخکې زما عزتمندو تاسو به سورة انفطار دا په دیرشمه سپاره کې راځي اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت دا صورت په زما عزتمندو تاسو ووایې 26 پیرې یعنې شپږ پیرې به دا صورت ووایې او بیا به زما عزتمندو 15 پیرې درود شریف ووایې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې موز والا درود شریف یعنې درود ابراهیمي چې کله مو درود ابراهیمي 15 پیرې وي د هغې نه پس د الله رب العزت مبارک دوه نومونه دي یا قهارو یا جبارو یا قهارو یا جبارو یا قهارو یا جبارو نو زما عزتمندو دا به 313 یعنی 314 پیرې یا قهار یا جبار وې او د هغې نه بعد به زما عزتمندو 15 پیرې بیا درود شریف وې سنت طریقه باندې به چې دی نو اوده شي انشاءالله خوب کې به تا ته هغه کس وښودلی شي چې کوم کس جادو کړی دی یا کم ځای کې چې جادو شوی دی او کم ځای کې یعنې په کم شکل کې پروت دی نو هغه به تا ته الله رب العزت په خوب کې وښیي هغه به ته په اسانه باندې چې دی نو معلوم کړي خو زما عزتمندو د دې په وجه باندې به تاسو چا سره دښمني نه کوئ بلکې چې تاسو کس معلوم کړو چې یاره د پلاني کس په ما باندې جادو کړی دی او دغه شانتې پلاني شکل کې کړی نو د هغې نه بعد زما عزتمندو تاسو به خپله معامله الله تعالی ته سپارئ وظیفه به وکړئ چې د جادو اثر ختم شي او دغه شانتې کم کس چې تاسو سره زیاتی کړی تاسو باندې جادو کړی دی نو هغه دپاره چې کوم دی بددعا غوښتلی شي لیکن د دې نه بددعا نه علاوه د وظیفې نه علاوه چې کوم دی نو تاسو داسې عملي څه اقدام به نه کوئ چې یاره دا زه قتل کم یا زه داسې وکړم یا زه هغسې وکړم دا ناروا او ناجایز دي عزتمندو الله تعالی همیشه دپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته موږ له اجازت راکړئ میلاوي به انشاءالله راتلونکي وظیفې ویډیو کې د لوی الله په امان